دا یو ورو سوال کړی دی چې کله ښځه او خاوند د یو بل سره میلاو شي او کوروالی وکړي او د یو بل نه خپل حاجت پوره کوي خو مني نازله نشي یعنی مني ته لاړه نشي بیا پې هم غسل لازم دی که نه د غسل د لازمېدو دپاره د منۍ وتل دا شرط دی الجواب یاده کوي دا خبره د سړي او د ښځې کوروالی چې کله دوی د یو بل سره میلاو شي په دوی غسل لازم شو اگر که مني نه تلی اگر که د مني خروج نه شوی بیا هم په دوی غسل لازم شو حدیث کې دا راځي ښه واضحه او دا مسلې موږ ځکه واضحه بیانو دا ګورې د غیرت او د خلاف نه دي باز ته دلته غیرت رایت شي پښتو دغه پښتو غیرت جیب کې کېږي یا مال یې راکړه چې بوټان پې دله پاک کړه دا غیرت او پښتو هسې پالتو غیرت او پښتو دی چې د شریعت په مقابله کې راځي ډمان ګډوه پښتو نشتی اجراګان ګډوه پښتو نشتی ښه سپا اعلانونه کوه چې موږ مرکزي کولاو د ډمتوب دپاره پښتو نشتی سود خورا پښتو نشتی د ګاونډي زنانه په غلط نظر ورته ګوره پښتو نشتی بازار کې جنکو ته ګوره پښتو نشتی بازار کې جنکو لنډې تنګې جامې پښتو نشتی د انډیا فلم په کور کې دننه چلوه پښتو نشتی ډرامې په کور کې چلوه پښتو نشتی د ښځې لنډې تنګې جامې په کور کې دننه پښتو نشتی د پردو په مخ کې کنځلې کوه په کور کې د وړو په مخ کې د ښځې په مخ کې د مور پلار په مخ کې پښتو نشتی په بازارونو کې ستا ښځه دیسې او ستا مور دیسې په جنګ کې وایه پښتو نشتی خو چې کله یو عالم د شریعت مسله بیانوي وایي دا باریک مسلې دي وایي باریک مسلې او زموږ د پښتنو معاشره د دې څنګه موږ نه خو دغه پښتو دې رواله او جیب کې کېده یا پې دیوال ووله دې ځای ته پښتو کې دا مسلې واضحه بیانول پکار دي چې په دې باندې خلک پوه شي دا زه تاسو ته یقیني وایم ما نه تپوسونه شوي دي ډېر خلک د عوامو دا سوچ دی چې غسل کله واجبېږي چې کله مني وځي او د ډېر وخته پورې دا مسله هم دقه شان روانه کړې وه ښځه خاوند د یو بل سره میلاو شو غسل به یې نه کوي چې دا خو مني نه اتلې زموږ مسله هغه داسې د حدیث کې دي ګوره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وایي د ټولو نه زیات غیرتي دی الله دی او بیا په الله پسې غیرتي هغه وایي زه یم دا غیرتي انسان خبرې دي نو دلته موږ د غیرت او پښتو نه سنډې را سنډې هر چا کار څوکي دا خبره ورته ورسوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ابو هریره رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها چې یو سړی د ښځې د څلورو اندامونو په منځ کې کېناست یعنی دوه لاسونه او دوه خپې ثم جهدها بیا کوشش ته کوروالي وکړو فقد وجب علیه الغسل نو په ده باندې غسل لازم شو د امام مسلم پر روایت کې خو سره دې څخه واضح راځي وان لم ينزل اگر که مني ته نه ایتلي بیا پې هم غسل لازم شو خو دلته بله مسله دا یاده کوي د ښځې او خاوند میلاوېده څه ته وایي یعنې دا نه چا ذهن کې راشي چې ښځې خاوند میلاوېده یعنې مطلب دا چې بدنونه د یو بل سره میلاو شو غسل لازم شو نه چې کله د سړي عورت او عضو خاص د زنانه په عورت کې ورننوتو نو غسل پې لازم شو دې ته میلاوېده وایي او ځکه حدیث کې ښه صفا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام احمد امام ترمذي دا حدیث راوړی دی اذا جاوز الختان الختانا چې کله د زنانه د سړي عورت عضو خاص د هغه ذکر د زنانه عورت سره صرف لګېدنې دي هغې کې ورننوځي اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل بیا به غسل لازم شو بلکې عائشه رضی الله عنها په خپله دا وی الله اکبر وی فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا ځکه شان ما او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي بیا موږ غسل وکړو
د عائشہ رضی الله عنها نو حاصل د جواب دا شو چې غسل لازمیږي اگر که د منی انزال نه شوی د منی د انزال داسې شرط نه دی د غسل دپاره والله اعلم